السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د یوټیوب یو څو هغه سیټینګونه در وښیم چې ټول به ورته حیرانه یاست او ټول به وایاست کاشکې دغه سیټینګونه د یوټیوب له مخه هم موږ ته معلوم وی. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم او دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یوټیوب اکاونټ خلاص کړئ. کله چې ملګرو تاسو په خپل موبایل کې یوټیوب اکاونټ خلاص کړئ، دغه رقم به ګوره بیا تاسو راسئ په دغه درې ډاټه نشان باندې به دغه کومه اپشنز وینئ، یعنې په خپل پروفایل باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په خپل پروفایل باندې کلیک وکړئ، دغه رقم بیا تاسو ګوره لاندې راسئ. کله چې تاسو لاندې راسئ په سیټینګ باندې به کلیک سره وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، اول اپشن دا جرنل. کله چې ملګرو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، ګوره ملګرو دلته تاسو ته کوم مین دغسې هغه دلته دی تاسو ته درښیي هغه رقم ریمایند می ټو ټیک ا بریک سو، دغه رقم ډارک موډ سو، دا خو وختي ما تاسو درښولي ولو. دغه رقم ګوره تاسو له دې څخه ووځئ، دغه رقم ګوره اول اپشن دا اټو پلی. کله چې ملګرو تاسو په یوټیوب کې یوه ویډیو پلی کوئ، بیا د هغه لاندې نورې ویډیوګانې راځي. که چېرې تاسو غواړئ چې هغه دې ډایرکټ په خپله پلی کېږي، نو تاسو په اټو پلی باندې کلیک وکړئ، هغه به دلته ډایرکټ خپله پلی کېږي. او که چېرې وایاست چې هغه دې خپله نه پلی کېږي، یاره یوازې زه په خپله پلی کومه، نو تاسو به دغه اپشن آف کړئ. نو ملګرو دغه اپشن چې آف یې ډېر ښه وي، ځکه چې هره ویډیو ستاسو خوښ وي هغه تاسو په خپله پلی کوئ، نو بیا به ستاسو امبیانې نه ضایع کېږي. نو یو دغه اپشن و. دغه رقم دویم اپشن دا ملګرو ډاونلوډز. کله چې ملګرو تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ، ګوره ملګرو ډاونلوډ کوالټي. کله چې ملګرو تاسو ډاونلوډ کوالټي ته راسئ، ګوره ملګرو زه اوس په ډاونلوډ کوالټي باندې کلیک کوم. دلته وایي آسک ایچ ټایم. ګوره ملګرو په های کوالټي کې تاسو غواړئ، په میډیم کې غواړئ او کې په لو کې غواړئ. نو ګوره ملګرو زه ورته بیا ځینې ویډیوګانې هغه زما خوښ وي هغه زه په های کوالټي کې ډاونلوډوم، او ځینې مې نه وي خوښ هغه ما په میډیم کوالټي کې ډاونلوډوم. نو هغه به تاسو بیا په میډیم باندې کلیک کوئ، او که مې په لو باندې کلیک کوئ، نو تاسو په لو باندې کلیک وکړئ. نو زه ورته بیا دا په آسک ایچ ټایم کا آسک ایچ ټایم. بیا چې هر وخت زه ویډیو ډاونلوډوم، ما ته دې خپله راړئ چې په هر یو کې مو خوښه وه پکې بیا زه ډاونلوډوم. نو دغه باید په آسک ایچ ټایم ولاړئ. او دغه رقم ډاونلوډ اوور وائی فای اونلی. زیاتره ملګري دغسې دي ملګرو، هغه چې کله په یوټیوب کې ویډیوګانې ډاونلوډوي، د دوی ویډیوګانې نه ډاونلوډېږي، ځکه دوی د موبایل ډیټا استعمالوي، ویډیوګانې نه ډاونلوډېږي. نو دغه ډاونلوډ اوور وائی فای اونلی دغه اپشن به تاسو آف کړئ. کله چې دغه اپشن تاسو آف کړئ، بیا که تاسو په وائی فای باندې ویډیوګانې ډاونلوډوئ او په موبایل ډیټا باندې ډاونلوډوئ، بیا به هغه خپله ډاونلوډېږي، نو هغه به دلته بیا تاسو ته هېڅ ایرر هم نه درکوي. ملګرو دغه اپشن باید اوف وي، او دغه رقم ګوره آف وي. او دغه رقم ګوره ملګرو کومه اخري اپشن چې دا ډیلیټ آل ډاونلوډز. کله چې تاسو یو شی ډاونلوډ کړئ، اوس که تاسو غواړئ چې هغه ټول ډیلیټ کړئ، بیرته ختم یې کړئ، نو ډیلیټ آل ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. دغه رقم به تاسو ډیلیټ ووایي، هغه ټوټل ډاونلوډینګ شیان به بیرته ستاسو له موبایل څخه ختم شي ووځي. نو که چا ډاونلوډ چا ډیلیټول ډیلیټ دې کړي او که نه ډیلیټول نه دی ډیلیټوي. دغه رقم ګوره ملګرو بیا واچ اون ټي وي ده، او دغه رقم هسټري اینډ پریویسي په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هسټري اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ، ګوره ملګرو یو اپشن دا کلیر واچ هسټري. واچ هسټري هغه شیانو ته وایي کله چې تاسو یو شی په یوټیوب کې وګورئ او بیا تاسو غواړئ چې هغه له خپلې هسټري څخه ډیلیټ کړئ، نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ او دغه رقم به دا کلیر واچ هسټري وایي، هغه به ډیلیټ شي. او دغه رقم دریم اپشن دا ملګرو دویم اپشن دا کلیر سرچ هسټري. کله چې ملګرو تاسو په یوټیوب کې یو شی سرچ کړئ او هغه ستاسو په سرچ هسټري کې را رواني، نو بیا به هغه دلته تاسو ډیلیټوئ. کلیر سرچ هسټري به وي، هغه به هم له دې څخه ډیلیټ شي. ملګرو دغه ګوره یو څو اپشنونه ولو چې باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا وکړي. ډېر لازمي او خوندور اپشنان دي، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا وکړي، او دغه د دې یوټیوب به بیا هېڅکله هم دوی ته مسله نه جوړوي. نو ملګرو که چېرې تاسو هرې ویډیو ته ضرورت لرئ، موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.